او غواړم چې مشران او ځوانان ټول د ترنم په ټال وزنګو. زموږ د ختیځې سیمې خوږ ژبې زموږ اتل د ترنم باچا ښاغلی عبدالقیوم معبد ته بلنه ورکوو. لومړی هغه قهرمان پلار میاخیل صاحب او بیا کشر میاخیل صاحب ته ډېره ډېره مبارکي وایم او الله تعالی دې موږ او تاسو ته هم دغه وسه راکړي چې ملاتړ یې وکړو او دغه شملې تر اسمانه هسکې کړو. نو زه ما خو مخکې هم ویلي وې تاوان یې په مومند صاحب دی خو زورور دي په زړه هېڅ هم پاتې نه دي. تازه مسافر یم لارو ډېرو ګډ وډ کړي یاستو خو هغه څه چې شته دي هغه به تور توتان له تاسې قربان شي او زه به هم تر ډېره دغه ګیلې وکړم. دا چې نه پرېښودم چا هم زندګۍ ته بیا نو ولې زه راتلم دې دنیاګۍ ته. دا چې نه پرېښودم چا هم زندګۍ ته بیا نو ولې زه راتلم دې دنیاګۍ ته. د غربت ورځې او شپې مې راته یادې د غربت ورځې او شپې مې راته یادې د غربت ورځې او شپې مې راته یادې د اختر په ورځ به هم تلم مزدورۍ ته بیا نو ولې زه راتلم دې دنیاګۍ ته. خدای خبر به چې نه هر ولس ورځو خدای خبر بچی نه هر ولس ورځو نو ډېر مې وژاړل سوالګرې خورکۍ ته بیا نو ولې زه راتلم دې دنیاګۍ ته. زندګي مې بېل تا کېدلی نه شي او زندګي مې بېل تا کېدلی نه شي او زندګي مې بېل تا کېدلی نه شي او څو څو ځله مې ویلي دي جینۍ ته بیا نو ولې زه راتلم دې دنیاګۍ ته. نه مې هغسې دوران د زلمیتوب شته نه مې هغسې دوران د زلمیتوب شته نه مې هغسې اوس پام شته دی بلۍ ته بیا نو ولې زه راتلم دې دنیاګۍ ته. نه ساجد سمونه نه خپل به مې نه کړې نه ساجد سمونه نه خپل به مې نه کړې او که هر څوک کړي ځان گزار زما زولۍ ته
بیانو ولی زراتلم دی دنیا گیتا دا جن پر خودم چاہم زندگی تا بیانو ولی زراتلم دی دنیا گیتا. عابد صاحب په غږ کې د ډېر درد دی، په غږ کې د ډېر حقیقت دی، او الله دې غږ تاند لره. ته هم زمونږ د وطن، زمونږ د خلکو، زمونږ د ژبې ترجمان یې. الله دې تاند لره، خدای دې ټول مشکلاتونه حل کړه. او خوښ یو چې دلته یې زمونږ سره یې، ته مونږ ستا نه، ته زمونږ نه. په دې ټولنه کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی غلي دي او هغوی به راوکاږو په خیر سره، هغوی به راوکاږو په هره برخه کې. تاسې د هر درد ټکور یاستئ. رب دې ونازوه. چېرته چې کتاب نه وي قلم نه وي، قدرمن امین صاحب ته بلنه ورکوو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم. زه په داسې یو احساساتي وخت کې راغلم چې د مومن صاحب وخت کې روانې دي. تر هر څه د وړاندې په تالار کې ډېرو درنو مشرانو، د انتورپ نه زموږ ډېر درنو مشران راغلي دي، د بروسل او د نورو ولایتونو نه چې ځوانان راغلي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. زما موضوع چې ده، چون مخکې نه دوی ما سره خبره کړې وه چې دغه د کډوالۍ او د کډوالۍ په ستونزو باید وغږېږي. ده زه غواړم چې لومړی لکه څنګه چې په ترنم کې عابد صاحب دغه د کډوالۍ ښه تصویر رانغاړلی و، زه غواړم چې دغه کډوالي اول دغه د کډوالۍ په لنډ تعریف باندې موږ تاسې کوشش. کډوالي څه ته وایي؟